جنرال صاحب څنګه یې روغ جوړې؟ زه ښه یم، ته ښه یې؟ امیر صاحب ته چېرته یې؟ د خدای بنده جنرال صاحب جاپان کې د وروره ټوله دا چینجي دا مولا خان دا مږې خوړلي دي، بیخي د فرق کړی ده. نه مړه زه دا شی نه خورم. جنرال صاحب مړه ته هغه ویډیو ما پسې خلکو جوړې کړي اوس ټول خلک ویډیوګانې راته لیږي. کومه؟ هغه وختي تا ماته خبرې کړې وې، زما خبرې پکې نه راغلې، تاسو راغلي اوس خلک وایي چې تا ته بې زما چې ما ته خو څه نه وي چې تا ته ویلي چې دړی سری ما چې خیر دړی سری خو بس ویلي اوس څه کوو. قربان دې شمه ورتسې نه ورته چې په بې عزتۍ کې د ما عزت دی قصه کې مو اوسېږه زمونږ خو و که نه څنګه جنرال صاحب څه کیسې دي او هوا څنګه ده په افغانستان کې؟ کیسې دغسې دي، دغه انار چې ده د نواز شریف له سر نه غټ ده ګورې. او تاسو خدای بیخ شین که غیر له ګوپیو غیر له ټیپرو غیر له دغه شیونو نه ماړه ته هغه د درونټې هغه مولی مه کتلي یو مولی لکه دغه د ماشوم خپه دومره مولی خورئ تاسو. مزایل وایه، توهین به نه کوې، مزایل دی هغه. په هغه باندې مونږ بنګلادیش ولو مولی د ماشوم پښه هغه ناټمي بټۍ جوړېږي. خدای دې ستا امیر صاحب داسې کارونه مه کوه که نه، ته توهین کوې د مونږ مولی ته. هغه د تاسو مولی دي دومره د مونږ مولی دوغمره دي دومره ته خپله وایي د تاسو دومره دي. نو مولی خلک کچه خوري دا څنګه خبرې کړي؟ کچه تر کچې پورې ده، مولی تر مولی پورې ده. کچا مولی خو په شاپر کې بندېږي. مولی هغه مولی دي چې یو سر یې دلته وي بل سر یې په اټک باندې، هغه ته سړی مولی وایي چې په کرین 5 کرینونه جنرال صاحب دغه وخت کې دغه ځای نه کار نه اخلی که نه، بس تاسو په غرنج باندې یی دې ته. نو تاسو خو دغه جې نه کار اخیستی چې هر پاکستانی 50 لکه قرضدار IMF نه، خو دلته هم تاسو کار اخیستی نه مو په خېټه وخوړله نه مو په دغه باندې، بس همدغه هسې بې څه قرضدارې شولئ. نو مو خو دغه دوه پارټیو قرضدار کړي وو، بس اوس به انشاءالله نه پارټۍ نه والله چې تاسو فوز څومره قرضداري کړې پارټۍ خبر هم نه دي. دوه پارټۍ پوز خو نمبر 1 هم دی. نو نمبر 1 دا نو څه توره یې کړې ده؟ تر اوسه یې کم ملک نیولی ده؟ دی نمبر 1 دی. دا خبره سیده خو بس 100 روپو غوښه واخله یو دړۍ پکې نه دا هغه چې خراسان نه به هغه راخیږي مشرق نه اخر جنگ نو دغه به وي که نه؟ کم یې دا یې مونږ فوج وښي که نه؟ ولې داسې خبره یقینو که اخري مرکه ولا اخري مرکه به خبر اسرائیل وزیر اعظم څه ویلي دي؟ وایي مونږ نه غټه یاره د پاکستان نه ده چې تا ظالم بچا یې راولی. نو ولې ته دې کې ولې پکې شک ګڼې؟ یقینو که ډېر خطرناک شاک خو ځکه نه ګڼم چې ما ته د بنګاله تاریخ چې رایاد شي هغه بیا وخت و، هغه خو مخکې وخت و، ته ساده یې. اوس ډېره ټکنالوژي لرو. والا زنده باد. یقیني ټکنالوژي خو په دنیا کې ټوله دنیا د نه یېرېږي. اسرائیل هم چې د نوې ټکنالوژۍ نه خبر شوي یېرېږي. والله چې زه د اسرائیل صدر اعظم وګورم چې ټیزه نه مه یېرېږه، بنګال تاریخ وګوره ډاډه ولې ته خو داسې خاندې لکه چې دا هغه ته ګپ ښکاري دا زما خبره. قسم خدای ما ته ګپ نه ښکاري. زه دې دلته ویارولمه چې اوس به ځم په کمه. اوس څار ته بس جنرال صاحب ته یې نه منې نو زه څنګه ومنم یاره؟ ته واجه والله عجیبه خبره کوې. تر اوسه پورې کوم ملک نیولی ده؟ نو ته دا نومونې نه ګورې، دا غوري ابدالي وګوره غوري وګوره دغسې. تاسو خدای بیخ وباسه چې مزایل هم جوړو په ټول ملک هم نوم نه درلوده چې په ایښی یم وای. آخر امرور ابدالي و غوري و وزیر اکبر خان په یو مزایل د این جانب نوم کېدی، ټیم نه یې جوړ کړئ د ما نوم پې کېدی. نوم نه لرئ مزایلو ته.
دا خو انډیا مقابله ولی کې د واقعا هندوانو دشمنانو. پرېږده انډیا مخه غلی شه دا خبرې مه کوه چپ شه انډیا والا به در باندې امتیاز یو کې ټول به سیلاب وړي 1.5 ارب نه ته مړه څه نفوس یې هغه موږ نه خپله ډارېږي. والا مزایل به د هندوانو د امتیازو په سر رواني دغسې دغسې خود دومره نو امتیازي چې بیا ته خبرې چاته وایم ایټم بم 2008 کې سیلاب وړی ده اوس ته ماته خندا راوسته ښه. سیلاب چپه کړی تا چینجي خوړلي ته خو به خود خانده نه ولې چینجي مه خوړل؟ دلته چینجي نشته. امیر صاحب ها جاپان کې بل شی پیدا کیږي نه امیر صاحب ولې نه پیدا؟ څومره وخت کېږي پاکستان ته نه راغلی پاکستان ته د پروس کالم ته لومه څومره وخت کېږي نه راغلی یاره اوس راغلی یم ما خو 3-4 میاشتې ګرمۍ زه کال کې یو ځل ځم. یخنۍ کې زه ګرمي مالته تېره کړه او یخنۍ له بېرته ګرمۍ دلته کې ځې راغلم. راځې نه راشه که نه جنرال صاحب بجلی یو وه چکر له راشه. چېرته هلته در جاپان ته درځم ولې مریخ ته راشه. ولې مریخ ته نه ځم چې پاکستان ته ځم ته خدای بجلی وه بجلی نه زمونږ نشته بجلی چې راغلی وې مونږ بیل نه ورکوو. نو چې بجلی وي بیل به ورکې چې بیل نه ورکوي نو بجلی به نه ورکوي. بجلی شته نه نو اوس چې بجلی وي بیل به ورکې نو اوس هم خو مونږ د کوم د فاټا علاقې چې جاپان دي کې بیل مه ورکه د جاپان کې خو چې ورنکړي هر سر باندې بندي دلته بجلی نه ځي. نو تیل لري خو ته تیل لري درونټه کې تاسو بجلی شته د یو کلی بجلی درونټه کې نشته. خدای دې خوار نه که خدای دې بیخ او بنیاد شین که افغانستان خو بجلی ته ضرورت نه لري ځکه دلته موسم बहुत زبردست موږ 2 شمسیانې لګو یو پکای ټوله شپه راته لګي ایسي کار ورکوي زموږ صرف فکټریو ته بجلی په کار ده هغه شته ښه فرېمانه ده هېڅ ضرورت نشته او پوهېږي په 100 روپیو نټ ده 2 روپۍ 2 روپۍ بیا خو ارزانه دلته ډېره قیمت ده پاکستان کې 2 روپۍ کمرشل په 8 روپۍ نو د 8 روپۍ د شولې پاکستانۍ 800 روپۍ او دا چین هغه ټرینر ته راولېږل ولا چې لکه چې موږ نه کیسه واړوله جنرال صاحب موږ ګوره موږ سره ملګرتیا مه پرېږده چې کراچۍ باندې کراچۍ دې بیخ وځي کراچۍ چې نوم یې کراچۍ سو کراچۍ پوهېږي موږ چې ته وایه لاسګاډي ته ادیکېتي وهي هغه ته موږ کراچۍ وایو والا نه زه کراچۍ ښار ورته وښوم هغه ګوره غټ پورټ دی. نه موږ لار پیدا کړه لارم پیدا کړه امیر صاحب تاسو ته د کراچۍ خدای ټرک دی جوړ کړي موږ کراچۍ نه ملګرتیا مو پرېږده دا خبرې مه کوه چې کله سخت ار باندې راشي بیا کراچي او چې بیا هغه شی بیا بل ځای پیدا کړي یاره چې دا سخت وخت را باندې راغی خدای دې مرګ راولي یاره تیر بس دغه هغه د کوریډور دی هغه د واخان او چاربهار واخا کې خو زمونږ میسه شته دی مثلا به تاجکستان ته وځو مخکې به چې تورخم او هغه بند شو د تیبه وروره دلته ګراني شوله اوس چې دا تورخم بند شي پوهېږې واخان چاربهار واخان کې خو زمونږ هم لږه لاره تاسو راځي غره کړئ چې تاجکستان ته سیده شو درکو لار درکو غم مه کوه لار درکو هېڅ چرت مه وهه ولې تاسو هم چې کراچۍ غر کړي کراچۍ تاسو ترکه که د یو 15 ګزه مونږ ته راکړه څه چلو کراچۍ راکړې نه دلته پیسې درکو ټیکس درکو په دغه لار اجازه درکو مونږ هم پیسې درکو لار لنډه ده $50 ته مخله ګاډي پسه اوس پوهېږې چې مونږ ته کراچۍ رښتیا کراچۍ سوله اوس چاربهار ملا برادر د خدای ژوندی لري شو 2000 کانټینره شو وروره چین نه 15000 کانټینره ټیو انار هندوستان چاربهار
4.5 میلیونه ډالرو صرف فروټ مونږ ورلېږلي دي. اوس د نه کیله په کار ده نه بس تاسو کیلې رالیږئ موږ به ټیلې نه غواړو یو شی د هم نه غواړو نه د مالټې غواړو نه د ام غواړو بس مونږ پوه شو خپل همدغه انار هم پوه شو دغه د نورو ملکو کې نه کیله شته نه ام شته نه امرود شته نورو ملکو کې نه شته د کیله چرته نه سنټرل ایشیا کې شته نه چاینا کې شته نه امرود هلته کېږي خدای دې خوار نه کا خو جاپان کې پروت یې په خاوره خبر نه بنګلادیش کیله لري هندوستان کیله لري سریلانکا کیله لري ویسټ انډیز کیله لري ټوله دنیا کیله څه شی ده ته خدای که کیله شی وای کیله نو نن به تاسو امریکې ته کیله شوي وای خو کیلې کې شی نشته که نه هغه قرضونه دې در باندې را روان دي زارېږه دې کټاسارو نه دا نه وینې دا پوهېږې هندوستان کې ډاکټران په نسخه کې لیکي 15 دانې دا وړې دانې منځ کې نه دي دا به وایي خورې زیاتې به نه خورې چې خرابوي دي او ما بېګا هم یو ساتل څکلي داسې ته ورته وګوره که نه داسې ورته وګوره امیر صاحب زه تا ته د انارو ښیم نه دا حقیقت یې داخیستې ماشاءالله ودرېږه حقیقت د خولې دې اوبه ورته وکړلې لږ صبر وکړه ته دا شیان څه پېژنې ګوره امیر صاحب ګوره ښه وګوره کړپا خو وینې دا ده ته وایي سلطان د میوو مړه جنراسې زما خوله کې د اوبه راوستې دا شپه دلته شپې 3:30 بجې دي او زه وږی کړم دغه انار تا خوله خو ټیپرو ته هم اوبه راځي نو وروره تا د خولې نه ټیپرو ته راځي ټیپرو ته ستاسو راځي ټیپرو ته دا وګوره دا انار خو وینې اوس ګوره بل نه ډاز جي کمه دا 1 کیلو دا یو دانه یې وګوره دا به یو پاوی پاو خبرې مه کوه پاو د مونږ انګور یو پاو یو دانه انګور 1.5 کیلو دا یو پاو کې عادت یې پاو غوښه راکه پاو سبزي را پاو ټماټر را دلته خلک د منونو خبره کوي پاو دا وګوره